مثلا د خام مواد په شرکت کې په کوم مصرف باندې راغلي ټول جمع کېږي تر بازار به چې کله ورسېږي فروش ته باندې. دا په میدان وردګو ولایت کې هغه نظامي مرکزونه دي چې مجاهدینو ته د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې لخوا د ادارې او مدیریت په برخه کې د زده کړو لړۍ روانه ده. دا زده کړې هغه مجاهدینو ته ورکول کیږي چې په تیر 20 کلن جهادي بهیر کې تر زده کړې نیمګړې پاتې وي. دوی وایي دا هیله مو هم پوره شوه او دا به زموږ سره د دندې په ترسره کولو کې ډېره مرسته وکړي. مجاهدین اکثره له زده کړو څخه پاتې دي، خو د جهاد په دوران کې له زده کړو څخه پاتې دي. جهاد سلسله روانه وه او د جهاد جریان روان و، نه سوی کولی چې زده کړې مو وکړي او جهاد هم وکړي. نو جهاد په دوران کې له زده کړو څخه پاتې شوي. تقریبا دا خو چې 100% کې د ټولو مجاهدینو په ګټه دي. که مجاهدین ښه توجه ورته وکړي، دغه امارت د موږ او د ټولو مجاهدینو لپاره بهترین زمینه برابره کړې ده چې دغه زمینه بیا ممکن برابره نه شي، ممکن دغسې زمینه بیا هېچا ته هم برابره نه شي. اوس ډېره ښه زمینه برابره ده د مجاهدینو لپاره. باید ټول مجاهدین په خپل وخت دغو مسلکي درسو ته ځان حاضر کړي. نو د زده کړو نه خو د اکثریت مجاهدین پاتې شول د جهاد په خاطر باندې. اما مدرسې به یا داسې ځایونه وي چې ناامنه بو یا به دولت په لاس کې وي، نشوی به ورتلی. نو دغه مشکل و ورنغلل، اکثریتونه پاتې شوي. ما خپله درس وویلې سیول انجینري او سمپ 2 سمپ هم پاتې شوه. نو اوس دلته راغلي بیا زمینه مساعده شوه او د امارات نه ډېره غټ تشکر او مننه کوو چې دا زمینه د ما په شمول ټولو ته مساعده کړله. او د دفتر دپاره هم انشاءالله ډېر د موږ به سترګې خلاصې کړو چې څه وکړو، پلان په څه شکل عملي کړو، خپل کارونه سره کم آمده کړو. انشاءالله د زده کړې کې موږ هغه کوم کوششونه چې موږ سره استادانو کړي او همدارنګه د اسلامي امارت مشرانو زموږ لپاره دغه زمینه مساعده کړې ده. نو موږ له دې څخه ډېر څه ترلاسه کړي دي او استادان د خیر و سکور د ودانوي دلته موږ ته راځي. موږ له نږدې ځای څخه ورته راځو او خپل زده کړې دلته ترسره کوو او موږ له دوی څخه په عملي بڼه باندې او همدارنګه په نظري بڼه باندې دواړه ډېر څه ترلاسه کړي او زده کړي مو دي. بل لور د روان بهیر استادان چې په یادو نظامي مرکزونو کې زده کړې ورکوي وایي دا زده کړې د مجاهدینو لپاره ډېرې ګټورې دي. په وینا یې ټول مجاهد زده کړیالان په ډېرې مینې سره درسونو ته حاضرېږي. دا خو ډېر ګټور دي. موږ خو انشاءالله تاسې هم پوهېږئ چې دغه څومره علوم دي په علومو کې، په اداري بخش کې، په مدیریت بخش کې، په اقتصاد معلومیږي چې دا ټول اداري مغز ده. یعنې اداري ټول کارونه که اداري پلانونه دي، که اداري چلول دي، که هغه کې کمپیوټر ده، که انګلیسي ده، نور چې څه ضرورت په اداره کې دي، کوم معلومات چې دي هغه ټول د هغې لپاره سمه تاسې کولی چې حاصل یې کړو، لاسته راوړو او اداره ښه وچلوو. او دلته چې کوم کسان راځي دلته اکثره یعنې مسؤلیتونه ورله غواړي، څوک مثال مدیرانو په کچه باندې، د امیرونو په کچه باندې، نور له هغه نه ټیټ د مامورینو په کچه باندې ادارې ورله غواړي. د هغو چلولو لپاره چې هغه په ښه ډول په مخ یوسي، د هغو لپاره دا درسونه ډېر مؤثر، ډېر ګټور. هم دا یو لویه لاسته راوړنه ده چې د ریاست الوزرا په امر او هدایت باندې په ټولو ولایتو کې شروع شوي. دغه د 14 صنف سند ورته ورکول کېږي، یعنې 4 سمستره دوی ته په 1.5 کال کې درس ورکول کېږي او دلته به مجاهدین په اداره او مدیریت برخو کې ځانګړې زده کړې، مسلکي زده کړې ترلاسه کړي چې له دې وروسته به دوی په اداره او مدیریت کې بیخي ښه فعاله وي او وبه کولی شي چې خپل روزانه ستونزې پرې حل کړي. د دغه ولایت مسؤلین هم د یاد ادارې او مدیریت زده کړې د مجاهدینو لپاره اړینې بولي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له دې کړنې خوښ دي او د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکوي. همدارنګه له ټولو زده کړیال مجاهدینو غوښتنه کوي چې له دغه فرصت په ښه شان ګټه واخلي او درسونو ته پر وخت حاضر شي. موږ خو د تخنیکي او مسلکي له ادارې څخه خوښ یو چې دغه ابتکار په مخ اچولی ده. نو دا ډېر ښه ابتکار ده او د نظامي مجاهدینو دپاره مفید ګټور ده. موږ د دوی له دغه ابتکار نه خوښ یاستو او دوی چې نور ترتیب یا نور سایه په دې باره کې وکړي، موږ هم سره همکار یاستو. او له ټولو مجاهدینو ورونو څخه دا غواړو چې له دې موقع څخه استفاده وکړي او خپله حاضر سي او د اسناد چې نه لري هغه اسناد برابر کړي او نور مر د دغه پروژې د دغه حکمت الله مولوي صاحب تر شا ولاړ یو، هر همکاري چې هغه ته موږ حاضر یو. انشاءالله له ده څخه ډېر منندوی یو. خدای دې نور هم د ښه خدمت توفیق ورکړي. د میدان وردګ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مسؤلین وایي
د یادو زده کړو روان بهیر به تر 18 میاشتو پورې دوام وکړي. دا زده کړې د دغه ولایت په 11 نظامي مرکزونو کې روانې دي او شاوخوا 1050 تنه مجاهد زده کړیالانو ته پکې د ادارې او مدیریت برخه کې زده کړې ورکول کیږي. یقیني د موږ د ولایت په سطحه 1050 نفره مجاهدین ثبت نام سره شوی. هغه مجاهدین چې دوی د شل کلن جهاد په دوره کې د درسونه نیمګړي پاتې شوي او یا یې عصري زده کړې چې دغه نه وي کړي، نو دغه یو فرصت مشرانو برابر کړ، نو انشاءالله ډېر ګټور دی او ډېر مؤثر واقع کېږي دا درسونه. موږ په مجموعه کې ټول د ولایت په سطحه 15 مراکز لرو. په دې 15 کې بیا په 11 مراکزو کې موږ دا درسونه شروع کړي. دا درسونه په هغه ترتیب شروع شوي دي چې چېرته مجاهدین وظیفه لري، مسؤلیت لري، په هغه خپل ځای کې په خپلو مراکزو کې، نو موږ هغه ترتیب د درس ته شروع کړی. استادان ورځي په وخت سره مخکې له رسمیتو یا وروسته له رسمیتو 2.5 ساعته د ورځې دوی ته درسونه ورکول کېږي. دی ویلو ده چې یا د ادارې د پوهنې ریاست سره په همغږۍ د میدان وردګ ولایت بېلابېلو ولسوالیو او مرکزونو له شاوخوا 430 تنه نورو هغه مجاهدینو د سویې د تثبیت ازموینه واخیسته چې د تیر اشغال پر وړاندې مبارزې په وخت کې ترې عصري زده کړې پاته وې. د ازموینې ګډونوال د اسلامي امارت له مسؤلینو زیات خوښ دي چې بیا یې ورته د زده کړو زمینه برابره کړې ده.